Mora kamor vayelena sham زمان مرده او د وجود نه فعالیت کوي او د یو ورځ نه بلې ته کمزوري کېږي او هر وخت فعالیت کوي وجودي خوږېږي ډاکټر صاحب ستاسو مور ده زما هم مور ده تاسو سره وکړه الله به خیر کړي تاسو د الله سره د دې خو ډېره زیاته تبه ده د دې خو په نور علاج کېږي خو زه درته انجکشن لیکمه چې هغه ورله په منډه راوړې چې لږ ارام ورته راشي इंजेक्शन वार्ता सामने क्या बोले तो समाधान सुचेप खाती थे बाबा तो डेरे रुपए वाले के थे اوه مور تاسو دا ټینشن ولې اخلئ تاسو بیمار یې تاسو له دومره سوچونه نه دي ښه ना बचूंगा समाधान में पैसे डेरे पर सख्त मानी कटी अब कर सब ये जमा मुझे बांध डाला जबरदस्ती किस्म सख्त बर्दाश्त का वाले शब खुद अकबल से मखम का नाम नहीं थे مور تاسو ولې غم کوئ د څومره روپو پورې ورته انجکشن ولیکمه بچوړیا ارزان انجکشن ورته ولیکل ها مور ارزان انجکشن به ورته ولیکم یا پارټیسپیټ کولو بهانه شمه چې په انجکشن اته پیسې لاړې نشي ها مور تر خپل زوی په روپو دومره خفه کېږي چې سخته بیماري ده نه مې راکړې ده یا مرګ قبول نه زه دې مړه شوم داسې مه وایه تاله دې الله زما ته ټول ژوند درکړي او تاسو دې الله ښه کړي مور زما د دعا ځای ورکړې مور زما پیسې حلالې دي د برکت دي ځکه خو ستاسو په خدمت او علاج لګي او مور زه چې کله محنت وکړم نو ډېر زیات ستړی شم او چې کله ماته زما د محنت پیسې میلاو شي او ستاسو په علاج او خدمت ولګي نو وجود مې دمه شي او زړه مې ټکور ټکور شي او ماته سکون میلاو شي مور ستاسو په علاج ماته ډېر زیات سکون میلیږي ستاسو په خدمت مور داسې مه وایه خو بچیا زه به دا ډېره خفه کېږم او ته ډېر ستړی شوې هغه نور هم زما زامن دي د ښځو په اجازت لږ ساعت له راشي هم بیا لاړ شي خو بیا هم مورې ده د زړه نه مې ورته خیرې نه وځي بیا دې الله کامیاب ساتي مور ما دې خدای پاک ستاسو دپاره لري که نه زما کامیابي ستاسو دعاګانې دي بچوړیا زه خو په هره ساه اخیستو کې ستا د کامیابۍ دعاګانې کوم مور ستاسو دعاګانو رنګ راوړی دی او ستاسو دعاګانې ستاسو د زوی دپاره قبولې شوي دي بچوړیا هغه څنګه مور تاسو چې څومره مینه د خپل زوی سره کوئ همدغه شان مینه به زما مور زما سره کوله ما ته ستا په دې عادتونو کې د خپلې مور تصویر راښکاره شو الله دې وبخي آمین مور د نن نه پس ما خپل د زوی په شان وګڼئ او ما ته خپل د زوی په شان دعاګانې کوم او د نن نه بعد به ستاسو د زوی نه یو روپۍ هم نه لګي او ټول علاج به ستاسو زه کوم او ستاسو زوی به زما سره په کلینیک کې په اسانه ډیپټی وي او ښې ډېرې روپۍ به ورته میلاویږي مور اوس خوشحاله شوې بچوړیا الله دې لره سکون او روغ صورت ژوند درکړي او الله تعالی دې ما په خپل امتحان کې پاس کړي چې زما د زوی او ستا په منځ کې د دعا بیورابي رانه شي او اوس خو زما ذمهواري نور هم زیاته شوه څنګه چې مې د خپل زوی سره زړه خلاصېدو اوس به مې داسې زړه ستا سره هم خلاصېږي مور
څنګه چې ستا دعاګانې ستا د زوی دپاره رنګ راوړو دغه شان به زما مور ماته دعاګانې کولې نن ځکه زه په دې مقام یم او چې اوس ورسره ستاسو دعاګانې شي نو ژوند به مې نور هم روښانه شي. مور خبرې ډېرې شوې تا رانه بیماري خرابه نه کړي. ورشه ابوبکر زما په نوم د کلینیک د انجکشن راواخله نور چې مخې ته څه کېدو نو هغه به زه کوم. ډېره ښه ده ډاکټر صاحب. ما ته به د نن نه پس ډاکټر صاحب نه رور وایي رور. ډېره ښه ده بھائی جان. ولش پماته دعا کړې ستا نفلونه ماته یاد دي زه دې ګل کړم ځان دې خاورې. مور اکثر وایي د مور زړه په اولاد او د اولاد زړه په شین ګټ. په دې خاکه کې د مور د مینې معمولی جلکو د مور مینه د بچو سره یو په دوه سیوا ده خو بچو ته په نظر نه راځي. د خپلو موریانو خیال وساتئ او دعا ترې واخلئ. خوږې مورې د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وایم ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.